امارت اسلامي اقتصاد محوره پالیسي لري، ستونزې شته پکې. او روزانه تولید به د دې پروژې 300 ټنه به وي. اوس یې تر څنګ موږ په غټه یو بله فابریکه شروع کړې ده. و این پروژه که از در بخش ذوب‌آهن فعالیت میکنه و کابل کې د کټوازي ګروپ له لوري د اوسپنې ویلې کولو د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې دي. په دغه فابریکه 20 میلیونه ډالر لګښت راځي چې لسګونه ځوانانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د کټوازي ګروپ مشر وایي په هیواد کې د فابریکو له جوړولو څخه موخه یې ځوانانو ته د کار زمینې برابرول دي او ترڅنګ یې افغانستان د اوسپنې معدنونه هم لري چې د افغانستان د آبادۍ لپاره د استخراج وروسته د هیواد په فابریکو کې به ویلې کیږي. نو افغانستان فضل د خدای داسې هغه لري د اوسپنې هکله پراخ معدنونه لري، اما که چیرې معدنونه په نړیوالو معیارونو برابر سروي اکتشاف او استخراج نسی نو موږ بیا ګټه نسو ځینې پورته کولی. موږ به قوانین، مقررات او اصول او تکنالوژي دا مد نظر نیسو، بیا به د افغانستان خلکو لپاره دا ډیره غټه سرمایه وي. موږ یوه فابریکه فعلا فعالیت کوي د اوسپنې په برخه کې، ملي سټیل ډېر ښه خدمات عرضه کوي. اوس یې تر څنګ موږ په غټه یو بله فابریکه شروع کړې ده چې په ټول د یو کال کې به برابرداري ته یعنی په کار به شروع وي. کټوازی سټیل ده او په راتلونکو کې مې د معاونیت اقتصادي سره پروګرام په دې باندې ده چې په د اوسپنې د معدن په برخه کې چې خود کفایي ته د اوسپنې له لحاظه افغانستان ورسوو، غټه پانګونه وکړو. د کټوازي د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې له جوړېدو سره به سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. کټوازی په ټولو بهرمیشتو هیوادوالو غږ کوي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي، ځکه دولت یوازې نشي کولی په کور دننه د کار زمینه برابر کړي. خصوصي سکتور کولی شي دغه برخه کې ستونزه حل کړي. د حقیقتونه د سکتور خصوصي په هکله وایي چې واقعا امارت اسلامي اقتصاد محوره پالیسي لري، ستونزې شته پکې او دا پالیسي نه موږ استقبال کوو، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او مخکې وړو او د دې دپاره په خارج کې ډیره قوي لابي هم کوو. نو بالاخره د امنیت په عرصه کې مو وایي چې ډیر ښه ده، ډیر څه سوي دي، زورګویانې ختمې سوي دي، باجګیریانې ختمې سوي دي، ولایتي قدرتونه ختم سوي دي. نو دا ډیر یو ښه پرمختګ سوی ده. د کټوازي د اوسپنې ویلې کولو فابریکې چارې به په یوه کال کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. شرکت کټواز سټیل قسمی که شما معلومات دارین، شرکت کټواز به نام شرکت کټواز گروپ است و یکی از پروژه هاش همین ذوب‌آهن کټواز سټیل است که شروع از تقریبا در عمل 14 سال شروع شده. تا اکنون کارش تقریبا یک 15% پیش رفته و این پروژه که از در بخش ذوب‌آهن فعالیت میکنه و شروع پروژه هم در اون تاریخ است و ختمش هم در حدود 1 سال است. انشالله در 1 سال این پروژه تکمیل میشه و برای تولید آماده میشه. کټوازی د اوسپنې ویلې کولو فابریکه به اوس مهال سیخ ګول تولیدي او تولیدي کچې به هم تر 300 ټنه پورې د ورځې وي. دغه فابریکه چې شروع شوی فقط فی الحال لپاره سیخ ګول تولیدوي. نو په آینده کې پلان کې لري چې د ګاډر، رنګمرن او نورو باندې هم سرمایه‌ګذاري وکړي. فی الحال لپاره دلته موږ پلان کې صرف سیخ ګول لرو چې 8 میلیونه تر 2 میلیون پورې دلته سیخ تولیدیږي او روزانه تولید به د دې پروژې 300 ټنه به وي. روزانه به په یو شفت کې دا 300 ټنه تولید لري. د دې فابریکې له جوړېدو سره به 300 کسان په مستقیم ډول کار کوي او 1000 کسان به په غیر مستقیم ډول له دې فابریکې سره په کار بوخت شي.